د 1440 هجري قمري کال د ربیع الاول مبارکه میاشت او د دې اوله جمعه ده. در اینمی ماه مبارک نبی اکرم رسول معظم صلی الله علیه وسلم به دنیا تشریف آورده. اینمی نبی رحمت صلی الله علیه وسلم که بری تمام کائنات نور و رحمت بود، بری تمام عالم سبب هدایت و برکت بود. به اینمی دنیا جلوه آفروز شد، به دنیا تشریف آورد. به اینمی سبب مناسب است که در اینمی ماه مبارک ما و شما سیرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم را کمی بیان کنیم. سیرت طیبه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم در اینمی 1 ساعت و 2 ساعت خو بیان نمیشه. اگر اینمی درختای تمام دنیا قلم شوه، اگر اینمی درختای تمام دنیا قلم شوه، اینمی زمین و آسمان کاغذ شوه و اینمی تمام انس و جن کاتب شوه، پس هم نمیتوانه که صفات و سیرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم را نوشته کنه. صلی الله علیه وسلم. ما و شما نمیتوانیم که در اینمی 1 ساعت و نیم ساعت اینمی سیرت طیبه را بیان کنیم، ولی یک طرف یک جهت زندگی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یک نمونه را بیان میکنیم به سبب اقتدا برای اینمی که ما و شما به اینمی سیرت طیبه نبی علیه السلام اقتدا کنیم. زندگی هر شخص و انسان 2 قسم است. یک اونمو زندگی یک انسان است که انسان اونمو سیرت و اخلاق را به سبب ضرورت میکنه. اگر یک دکاندار پیشروی یک گاهک اخلاق میکنه، خنده میکنه، اونمو را سیرت گفته نمیشه، زیرا که اونمو دکاندار همراه اینمی گاهک مجبور است. به سبب مجبوری همراه اونمو گاهک خنده میکنه. اگر شما میخواهی که اخلاق اصلی اینمی گاهک را، اینمی دکاندار را معلوم کنی، باید شما از اهل خانه اینمی دکاندار پرسان کنی، از اندیوالای اینمی دکاندار پرسان کنی، از اولاد و زن اینمی دکاندار پرسان کنی که در خانه چه اخلاق داره، چه عادات داره، چطور زندگی میکنه. در دکان خو مجبور است همراه گاهک باید خنده پیشانی کنه. لہذا اصلی اخلاق، اصلی سیرت، اصلی عادات یک انسان کی معلوم میشه از اهل خانه معلوم میشه. ما سیرت طیبه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم را امروز از امهات المؤمنین پرسان میکنیم. در اینمی مجلس از امهات المؤمنین پرسان میکنیم که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کدام عادات، کدام اخلاق نبی علیه السلام بود، کم صفات نبی علیه السلام درلودل، کم اخلاق نبی علیه السلام درلودل. د بیبیانو څخه د کور یې پوښتنه کوو چې هغه یې راته بیان کړي. د باندې یو څوک خو به چې کم صفت وکړي نو زه به ووایم چې دا خو یو ورځ به نبی علیه السلام ورسره مخ سوی وي. نه د کور انسانان چې د چا بیان وکړي د هغه اخلاق معلومیږي چې دا څنګه اخلاق دي. زموږ او ستاسې مور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، کولر ولګو ګرمي ده، د ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنها څخه
یو څوک پوښتنه کوي چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اخلاق راته بیان که. از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها پرسان شد، سؤال شد که اخلاق نبی اکرم صلی الله علیه وسلم را بر ما بیان کنی که اخلاق و عادات و سیرت نبی علیه السلام چی بود؟ ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها جواب داد کان خلقه القرآن. ما به شما کدام تفصیل بیان کنیم؟ بس اینمی مختصر که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زندگی و سیرت نبی علیه السلام چی بود؟ اینمی قرآن کی روی شما است. اینمی تمام قرآن زندگی نبی علیه السلام بود. قرآن کریم اینمی زندگی نبی علیه السلام است. کدام اخلاق عظیمه، کدام صفات عالیه که در قرآن کریم مذکور است، اینمی تمام در نبی علیه السلام موجود بود. و اینمی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بر ما و شما یک نمونه طیبه است. الله جل شانه به ما و شما امر کرده لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. دا نبی علیه السلام ستاسو لپاره یو شایسته نمونه ده، د زندگی او د بندگی نمونه ده. د خوب طریقه هم راته ښوولې ده، د خوراک طریقه هم راته ښوولې ده، د واده طریقه هم راته ښوولې ده، د غم طریقه هم راته ښوولې ده، د حکومت کولو طریقه هم راته ښوولې ده، د فقر او غربت طریقه هم راته ښوولې ده. که غریب وي څنګه زندگی به کوې، که حاکم وي څنګه حکومت به کوې. صلی الله علیه وسلم څنګه پاکه پاکیزه زندگی ده د نبی علیه السلام، څنګه شایسته اخلاق دي د نبی علیه السلام، څنګه شایسته کردار دی د نبی علیه السلام، څنګه شایسته عادات دي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم. وقتی که به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اولین وحی آمد، وحی یک عظیم امر است، ثقالت داره، وزن داره. چقدر وزن داره؟ وزن اینمی وحی خود قرآن بیان کرده. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اینمی وحی بر اینمی کوه بیاید، اینمی کوه را ریزه ریزه میکنه. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. الله جل شانه به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اطلاع داد که ما به شما به طرف شما یک قول ثقیل وزنی روان میکنیم. اولین وحی که به طرف نبی علیه السلام آمد، نبی علیه السلام همراه وحی ناآشنا بود و نبی علیه السلام به سبب وحی یک خوف و لرزه آمد. نبی علیه السلام به خانه تشریف آورد. به طرف ام المؤمنین خدیجه الکبرا آمد. با ام المؤمنین چی فرمود؟ زملونی زملونی زملونی، مرا پت کنی مرا پت کنی. ما یک چیزی ناآشنا را دیدیم، یک چیزی نابلد را دیدیم. یک شخص به طرف ما آمد، جبریل را، یک شخص آمد ما را گرفت و به ما گفت که اقرأ. ما گفتیم ما انا بقارئ، ما قرائت را نمیتوانیم. پس اونمو شخص ما را زور داد، به ما حکم کرد که اقرأ. نبی علیه السلام از اینمی کیفیت وارخطا شد. پس نبی علیه السلام به ام المؤمنین خدیجه الکبرا گفت که ما حیران هستیم، وارخطا هستیم، این چی کیفیت است؟ ام المؤمنین خدیجه الکبرا رضی الله عنها سیرت طیبه نبی علیه السلام را بیان میکنه، زندگی نبی علیه السلام را در 6 جمله، در 6 کلمات.
اینمی را به شما بیان میکنم. اینمی سیرت نبی علیه السلام است، اینمی زندگی نبی علیه السلام است. بسیار تفصیلی کلام نمی کنیم. الله جل شانه به ما و شما حکم کرد که نبی علیه السلام برای شما نمونه است، به سیرت نبی علیه السلام اقتدا کنی. به یک مسلمان که بگویی که نبی علیه السلام نمونه است و نمو میگویی که زندگی نبی علیه السلام بسیار کلان است، ما نمیتوانیم که تمام را مطالعه کنیم، به کدام جز ما اقتدا کنیم. ما امروز به شما اینمی 6 جمله را که ام المؤمنین خدیجه الکبری زندگی نبی علیه السلام را در اینمی 6 جمله خلاصه کرد، ما او را به شما تشریح میکنیم. 6 جمله است. اگر ما و شما اینمی 6 چیز را عملی کنیم، اقتدا را به سیرت نبی علیه السلام کردیم، اخلاق نبی علیه السلام را عملی کردیم، اقتدا کردیم، اینمی را خود هم یاد کنی، در خانه خود هم بیان کنی، در مارکیت و دکان خود هم بیان کنی. اینمی ماهی مبارک ماهی ولادت نبی علیه السلام است. در هر جای اینمی 6 صفات نبی علیه السلام باید ما و شما بیان کنیم. امتی نبی هستیم و نبی علیه السلام بر ما و شما حق داره. بر ما و تا نبی علیه السلام حق لري چې د نبی علیه السلام صفات بیان کو، د نبی علیه السلام سیرت و زندگی بیان کو. کم زندگی و د نبی علیه السلام 6 خبرې دي لنډې. ام المؤمنین خدیجه الکبری و نبی علیه السلام توای یا رسول الله مور خطا کیږه، کلا والله لا یخزیک الله ابدا. یا رسول الله مور خطا کیږه، زما دی په الله جل شانه قسم وی، الله جل شانه تا نرسوا کی، الله جل شانه تا ته په زندگی کې کم مشکل نه جوړي. دروسله نبی علیه السلام د نبوت اعلان نه دی کړی، ورخطا دی چې دا څه واقعه ده. خدیجه الکبری ورته وایي مه ورخطا کیږه، تا ته کم مشکل نه جوړیږي، ځکه په تا کې صفات موجود دي، ستا اخلاق عالی دي. اگر اینمی صفات در ما و شما آمد، در بخاری شریف در اول جلد در صفحه 2 اینمی حدیث شریف است که ام المؤمنین خدیجه الکبری به نبی علیه السلام قسم خورد یا رسول الله ور خطا نشوی، به شما کدام مشکل جور نمیشه، زیرا که شما 6 صفات داری. اینمی 6 صفات اخلاق که در کدام شخص موجود باشه و اونمو شخص کدام مشکل در زندگی جور نمیشه. الله جل شانه اونمو شخص را هیچ وقت رسوا نمیکنه، هیچ مشکل بری اونمو شخص در زندگی جور نمیشه. کدام 6 صفات است که در نبی علیه السلام موجود بود، سیرت نبی بود، ما و شما هم باید اونمو را عملی کنیم. کدام صفات است؟ آسان. اول انک لتصل الرحم. یا رسول الله با شما کدام مشکل جور نمیشه، چرا؟ در شما یک صفت عالی است، شما یک صفت عالی داری. اینمی صفت که در کدام شخص باشه به اونمو شخص مشکل جور نمیشه. الله جل شانه اونمو شخص را رسوا نمیکنه. کدام صفت است؟ انک لتصل الرحم. شما صله رحمی میکنی، شما اقربا پروری میکنی. هر یک امتی باید همراه خود محاسبه کنه. ما قرابت پروری داریم یا ما قطع رحمی میکنیم؟ هر شخص که دور و پرا پیدا کنه پس از این چی میکنه؟ اولین کار که میکنه از اقربای خود، از دوستای خود قطع رحمی میکنه. بچه کاکا و بچه ماما و بچه خاله و این مورا ترک میکنه. زیرا که ما اینمی مردم را میشناسیم که اینمی مردم وقتی که ما فقیر و نادار بودیم اینها همراه ما ایتر کرد، آل ما همراه اینها ایتر میکنیم. نه،
اخلاق نبی چی است؟ انک لتصل الرحم. نبی علیه السلام صفت چی داره؟ صله رحمی. نبی علیه السلام صله رحمی لري. داسې صله رحمی نبی علیه السلام درلودل. د قوم خلقو نبی علیه السلام د وطن ویستی، هجرت ته مجبوره کی، په کاڼو یې وویشتی. نبی علیه السلام مبارک بدن یې په وینو سو، د وطن یې ویستی د مکې مکرمې څخه. و کله چې نبی علیه السلام بیرته رالی دا مکه مکرمه یې ونیول، دا مکه مکرمه یې فتح کړل، بیا د مکې په دروازه کې ورته ودرېدی. ټوله مکه د خلکو ډکه وه. د مکې و خلکو ته یې وویله چې تاسو څه ګمان لرئ، زه به ستاسو سره اوس څه کوم؟ خلکو ورته وویله انت اخ کریم وابن اخ کریم. ته خو یو مهربانه ورور یې، زموږ د یو مهربانه ورور زوی یې، موږ ستا څخه د قرابت او د صله رحمي امید لرو. نبی علیه السلام مبارک ورته وایي اذهبوا فانتم الطلقاء. زی تاسو ټولو ته ما ټول هر څه معاف کړي دي، تاسو سره زه په هیڅ باندې حساب نه کوم، هر څه یې ور معاف کړله. اینمی صفت عالی نبی علیه السلام است، صله رحمی، اقربا پروری. حال یک انسان میگوید که اینمی مردم خو همراه ما ظلم کرد، اینمی بچه کاکاس همراه ما ایتر کرد. اصل قرابت پروری اینمی است که او ظلم میکنه، شما باید همراهی اونمو احسان کنید. سل من قطعک واعفو عن من ظلمک و احسن الى من اساء الیک. کسی که صله رحمی نمیکنه شما باید صله رحمی کنی، اینمی قرابت است. اگر او میکنه شما میکنی پس خود صله رحمی نیست، پس خود مکافات است. وعفو عن من ظلمک، کسی که ظلم میکنه شما باید همراهی اونمو عفو کنی به اونمو شخص. کسی که همراهی شما بدی میکنه شما باید همراهی اونمو باید احسان کنی. اینمی اخلاق حسنه است، اینمی اول عادت نبی علیه السلام است. اول عادت ما دعوه داریم که ما امتی نبی علیه السلام هستیم. امتیت چی است؟ که ما باید اتباع نبی علیه السلام کنیم. در چی اتباع کنیم؟ اینمی اولین صفت نبی علیه السلام است که بیبی خدیجه الکبری بیان میکنه که شما اینمی صفت داری، الله جل شانو نمو شخص را رسوا نمیکنه کسی که اینمی صفت داره. بی الله جل شانو به شما طاقت داده، مال داری، طاقت داری، اولاد داری، پرسان کنی از اقربای خود، از دوستای خود. چقدر که شما طاقت داری به اونمو قدر پرسان اونها کنی، دست خود را به طرف اونها دراز کنی، پشتنه وکه، یو شی ورته ونیسه، صله رحمی وکه. حدیث مقدس دی وی الله جل شانه چې کله قرابت پیدا کی، دا قرابت د الله جل شانه په عرش پرې راوزړېدی. بیا د الله جل شانه څخه خواست وکړي یا رب څوک چې قرابت پالي ته د خپل رحمت سره وصل که، څوک چې قرابت قطع کوي ته د خپل رحمت څخه قطع که. الله جل شانه ورسره وعده وکړل چې زه به داسې کوم. دوم صفت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی ام المؤمنین خدیجة الکبری رضی الله عنها بیان کر کدام است، انک لتصل الرحم. دوم وتکسب المعدوم. دوم صفت نبی علیه السلام چیست؟ وتکسب المعدوم. بیا مسلمان، بیا اونمو مسلمان که دعوی امتیت محمد صلی الله علیه وسلم داری. نبی علیه السلام کدام اخلاق داره؟ اینمی اخلاق باید ما و شما هم در خود بیاریم. تکسب المعدوم. در دنیا بسیار مردم است، اینمی بازار بری، در اینمی بازار تمام مردم مصروف است. بری چی مصروف است؟ مال را جمع میکنه. بری کی؟ بری خود.
برای خود تمام مردم کوشش میکنه، ولی اصل انسان اونمو است که برای دیگرها کوشش کنه، که مال را جمع کنه، دستگیری دیگرها کنه. دا صفت د نبی علیه السلام و چې نبی علیه السلام به پیسې ګټلې، مال به یې ګټي د نورو لپاره، چې د غریب لاس نیوی وکم، د فقیر لاس نیوی وکم، مسکین ته یې ورکم، یتیم ته یې ورکم، ضعیف ته یې ورکم. درخته په ټوله وخت کې درخته تر خپلې سایې لاندې نه کښېني، درخته سایه جوړوي د بل لپاره یې جوړوي. د ځانه درخته جوړه که چې تر سایې لاندې دې نور کښېني. د خپل ځان غم خو هر څوک خوري. وتکسب المعدوم، د نبی علیه السلام عادت شریفه دا و چې کسب و کار به یې کوي، ګټلې به د نورو لپاره. هغه څوک چې ناداره دي تر ځان به یې هغه مقدموله. ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دا د نبی علیه السلام د صحابه هم صفت و. خپله به په مخمسه کې و، خپله به سخت محتاجه و، ځان به یې وږي پرېښوي خو بل ته به یې لاس نیوي. بیا اینمی صفت مسلمان اگر در اینمی زمانه که خاص کر در وطن ما و شما که کدام غربت و فقر و مسکنت است، به خدا قسم اگر اینمی مردم کی داره، اگر اینمی دارایی والا با یک دیگر دست خود را بته و دستگیری اینمی فقرا کنه، یک فقیر هم نمیمانه. اسلام یک عجیب نظام جور کرده. مسجد به مسجد که روزمره 5 مرتبه مردم یک قریه و محله جمع میشه، پس هفتوار مردم در یک جامع مسجد جمع میشه، پس سالانه در سال عیدگاه میشه که مردم تمام شهر در یک عیدگاه 2 مرتبه جمع میشه، و پس در سال 1 مرتبه تمام دنیا در حج جمع میشه. اینمی برای چی است؟ برای اینمی است که مردم احوال پرسی کنه، احوال گیری کنه. اگر مردم یک قریه هر روز در قریه خود احوال پرسی و احوال گیری از فقرای قریه کنه، در مسجد احوال منطقه را از یکدیگر بگیره، در شهر در سال 2 مرتبه احوال تمام شهر را بگیره از فقرا، و در تمام دنیا مسلمانان دنیا احوال یکدیگر بگیره، پس در دنیا مسکین نمیمانه. اگر فقط زکات مردم ادا کنه، حقوق واجبه ادا کنه، پس فقیر نمیمانه. د نبی علیه السلام صفت دی چې نبی علیه السلام به تکسب المعدوم، نبی علیه السلام به دا صفت درلودی چې مال به یې کټي د دې دپاره چې د غریبانو لاسنیوی وکړي نبی علیه السلام. دریم صفت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وتحمل الکل، یک صفت از صفات نبی علیه السلام چی بود؟ تحمل الکل. هر نمو شخص که دیگر کس نداره که همراه او نمو شخص بوج او را بالا کنه. در منطقه یک شخص که بیکس است، کس نداره که بوج او را بالا کنه، بوج او نمو نبی علیه السلام به سر خود میگیره. در تمام مکه مکرمه پیش از نبوت نبی علیه السلام به اینمی نام مشهور بود، امین مکه. در تمام مکه مکرمه نبی علیه السلام به امین مشهور بود. تمام مردم امانات خود را همراه نبی علیه السلام میمانه. ما هم یک روز اینطور کردیم که بوج یک شخص را، اینطور شخص که بیکس است، همراه او نمو شخص بوج او را بالا کردیم. برای یک شخص معاون ثابت شدیم یا برای مردم ضرر ثابت شدیم؟ باید برای خود اینمی محاسبه همراه خود کنیم. د نبی علیه السلام عادت شریفه بداو چې نبی علیه السلام مبارک به بې سرپناه و، د هغه چا چې بې کسبه وه د هغو دپاره به نبی علیه السلام یو مستند و، د
د هغو دپاره به نبی علیه السلام یو تکیه وه. هر ضعیف، هر فقیر، هر ناداره، هر بې کسه د هغو بوج به نبی علیه السلام ورسره پورته کوي. موږ خو اوس چې لږ طاقت پیدا کو، لږ وس پیدا کو، بیا زموږ اول ټارګټ هغه څوک چې په قوم و کلي و قبیله کې ضعیف وي، په هغه باندې لاس اوچتوو، په هغه باندې ظلم کوو. انا لله و انا الیه راجعون. ببین کی تفاوتی راه از کجاست تا به کجا، ببین کی تفاوتی راه از کجاست تا به کجا. نبی علیه السلام به په منطقه کې کتل چې څوک به بې کسه وه، د هغو مددګار به نبی علیه السلام و. چې څوک به یتیم و، څوک به کونډه وه، څوک به ضعیفه و، څوک به بې یار و مددګار و، د هغو کومک ته به نبی علیه السلام حاضر و ولاړ و. ام المؤمنین ورته وایي چې الله جل شانه دې نه رسوا کوي، ځکه په تا کې دا صفت موجود دی. څلورم صفت د نبی علیه السلام چی بود؟ و تقری الضیف. یک صفت از صفات شما اینمی است که شما مهمان نواز هستی، شما صفت مهمان نوازی داری. کسی که صفت مهمان نوازی داره، مهمان نواز باشه، الله جل شانه او نمو را رسوا نمیکنه. شما صفت مهمان نوازی داری، الله جل شانه شما را هیچ وقت رسوا نمیکنه. اینمی صفت از صفات عالیه نبی علیه السلام است. و تصدق الحدیث. یک صفت از صفات عالیه نبی علیه السلام صدق الحدیث است. راستگو هستی، دروغگو نیستی. راستگویی. یک مرتبه از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سوال شد، یا رسول الله مسلمان بخل میکنه؟ نبی علیه السلام فرمود گاهی گاهی مسلمان بخل میکنه. یا رسول الله مسلمان بزدل میشه؟ نبی علیه السلام فرمود مسلمان گاهی گاهی بزدل میشه. یا رسول الله مسلمان دروغ میگویه؟ نبی علیه السلام جواب داد نه، مسلمان دروغ نمیگویه. مسلمان چطور دروغ میگویه؟ مسلمان دروغ چطور میگویه؟ اینمی صفت از صفات عالیه نبی علیه السلام است. اخلاق عالیه نبی علیه السلام چی است؟ و تصدق الحدیث. شما راستگو هستی، شما در گپ خود هیچ وقت دروغ نگفتی. الله جل شانه شما را رسوا نمیکنه. کلا والله لا یخزیک الله ابدا. الله جل شانه شما را رسوا نمیکنه. شما راستگو هستی. ششم صفت و تعین علی نوائب الحق. در هر مسئله حق، در هر کار خیر شما معین و مددگار هستی. در هر کار خیر شما پیش هستی. په هر کار د خیر کې ته مخته. دا یو صفت دی د صفاتو سستا یا رسول الله. موار خطا کیږي، الله جل شانه تا نه رسوا کوي. لہذا دا مبارک میاشت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سیرت د بیانولو میاشت ده. د نبی علیه السلام د سیرت یو حصه مو درته بیان کړل چې دا شپږ عالی صفات د نبی علیه السلام هغه صفات دي چې ام المؤمنین خدیجة الکبرا رضی الله عنها نبی علیه السلام ته بیان کړله. راسی مسلمانانو موږ او تاسې اهتمام د دغه نقطې څخه وکړو. دا صفات د نبی علیه السلام د نن څخه دا تعهد وکړو چې دا صفات به په ځان کې راولو. صله رحمي به کوو. دا هغه صفت دی چې نبی علیه السلام درلودي. تر نبوت د اعلان څخه مخکې مور ام المؤمنین ورته وایي چې په تا کې دا صفت موجود دی. دا صفات به په ځان کې راولو. که دا صفات مو راوستل په ځان کې، الله جل شانه به موږ او تاسو ته بیا د هغه رسوایي څخه د دنیا او د آخرت حفاظت را نصیب کوي. او که موږ او تاسې دعوه د اتباع د نبی علیه السلام لرو، دعوه د امتیت لرو،
نه صورت د نبي جوړو نه سیرت د نبي جوړو او دعوه لرو. بیا به نو په آخر کې د خپل مجلس پر هغه قصه باندې د مولانا بلخي رحمه الله ختم کم چې بیا به زموږ او ستاسې هم داسې کیفیت وي لکه د مولانا بلخي رحمه الله د زمري واقعه. مولانا رحمه الله وایي یو شخص رالی و یو خالزن ته کښېنستی. خالزن ته یې وویل ول صاحبه زه ډېر غیرتي یم، ته زما په دې ملا باندې یو د زمري عکس جوړ که د شیر د زمري عکس چې بیا زه کله په لاره باندې ځم په دې شا مې د زمري عکس وي نو چې خلک راته ګوري نو د شا څخه به زه زمری ښکارم نو خلک به دا وفهموي چې دا ډېر غیرتي دی. نو د خالزن خو بیا ستا د غیرت او د بې غیرتي سره کار نه وي یا خو د خپلو پیسو سره کار وي. خالزن ورته ویل پرېوځه. دی چې کله پرېوتی خالزن یې په دې ملا باندې تیل واچول مالش یې ورکړي ځکه چې کله خال وي اول به هغه پوست لږ نرموي. پر ملا باندې تیل واچول مالش یې ورکړي مالش خو ښه مزه ورکړل. تر مالش وروسته چې کله ستن ور واچول هغه سړی خوږ سو وغورځېدي. ول خوږ دې کړم دا کم ځای جوړوې؟ ول دا خو یې دا سر ور جوړوم. ول دا خو ډېر خوږ کړمه ته تر دې ځای تیر سه بل ځای شروع که. خالزن ول صحیح ده دا ځای پرېښوي بل ځای ته یې مالش ورکوي. مالش خو یې ښه خوند ورکوي. کله چې مالش ختم سو چې ستنې ور واچول دی بیا وغورځېدي. ول خوږ دې کړم دا کم ځای دی؟ ول دا خو یې دا نس ور جوړوم. ول تر دې نس یې هم تیر سه پر بل ځای شروع وکړه. ول صحیح ده درېیم ځای چې شروع کړي چې ستنې ور واچول ول خوږ سولمه دا کم ځای دی؟ ول دا خو یې د هغه د مخ پښې دي. ول تر دې هم تیر سه بل ځای شروع کړه. بل ځای چې شروع کړي ستنې ور واچول ول خوږ دې کړم دا کم ځای دی؟ ول دا خو یې دا لکۍ ده. ول تر لکۍ هم تیر سه بل ځای شروع کړه. چې بیا یې ستن ور واچول ول خوږ دې کړم دا کم ځای دی؟ ول دا یې دا د شا پښې ور جوړوم. ول تر دې هم تیر سه بل ځای شروع کړه. نو خالزن ورته وویل خدای دې غر که په دې زمري باندې چې ته پر ملا جوړوې چې نه سر سته نه د مخ پښې سته نه د شا پښې سته نه لکۍ سته او نه نسته او زمری دی. داسې زمری زما نه دی زده چې هیڅ نه لري او زمری وي. داسې زمری زما نه دی زده. نو مولانا بلخي رحمه الله وایي موږ او تاسې د داسې دین دعوه لرو چې هغه دین دی اسلام دی اتباع د نبی اکرم رسول معظم صلی الله علیه وسلم ده. خو نه د نبی علیه السلام سیرت دی نه د نبی علیه السلام صورت دی نه د نبی علیه السلام اخلاق دی نه د نبی علیه السلام عادات دی نه د نبی علیه السلام کردار دی نه د نبی علیه السلام گفتار دی او د دې نبی علیه السلام دعویداران دي. نو موږ او تاسې به د نبی علیه السلام اخلاق هم بیانوو هم به یې اورو او هم به یې په کردار کې راولو. کم ملګري دا اوله وعده به نن کوو کم ملګري چې د خپلو قریبانو سره خفګان لري د خپلو قریبانو سره قطع رحمي لري د خپلو قریبانو سره مشکل لري. دا د نبی علیه السلام د ولادت میاشته ده. د نبی علیه السلام اول صفت صله رحمي وه. هغه به د نن سره دا وعده کوي چې موږ به د خپلو قریبانو سره قرابت پروری شروع کوو او ټول مشکلات به ورسره ختموو. وعده ده پر دې باندې انشاءالله. لاسونه خو ملګري نه پورته کوي چې څوک وعده کوي لاس پورته کوي. صحیح دی انشاءالله. پر دې باندې به وعده کوو انشاءالله العزیز چې موږ او تاسې به دا قصد کوو اراده به کوو چې موږ به نه په قصد نه بې قصده نه په ګپه کې نه په قصد نه په خبرو کې درواغ نه وایو. د راست او د رښتیا خبرو قصد و عزم به کوو. صحیح دی انشاءالله. پر دې باندې موږ او تاسې به د هر خیر په کار کې د هر چا سره کې پیژنو کې نه پیژنو د هغه سره به کومکي و کومک به کوو. صحیح دی انشاءالله العزیز. موږ او تاسې به د هر ضعیف او د هر نادار او د هر بې بس او بې کسه انسان سره کومک کوو. صحیح دی انشاءالله العزیز. موږ او تاسې به تکسب المعدوم د هر غریب و هر فقیر دستګیری یو. ولو که ستا یو پیاز و یو بانجن رومي دي په وسپرۍ یو عام شی دی یوه ډوډۍ دي په وسپرۍ. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي اتق النار ولو بشق تمره
وایي د جهنم ځان خلاص که په نیمه خورما باندې نه د ضروري چې خامخا به کانټینر خالي کوې موږ او تاسې به د غریبانو سره تعاون و دستګیري کوو که وعده ده په دې باندې الله جل شانه چې د نبي علیه السلام مبارک زندگی سیرت او صورت د نبی علیه السلام اخلاق و عادات موږ او تاسو ته د هغې اتباع نصیب کړي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.